سلامونه او نیکی هیله. په دې درس کې به مونږ پس بنیادی کمانډونو باندې خبرې کوو لکه لینت اف ا، سائز اف ا، ډایګنل اف ویکټر وی، ډایګنل اف میټریکس ا. راځئ چې میټلیب ته ولاړ شو او دا ټول کمانډونه هلته په عملي توګه باندې وګورو. دا مونږ سره د میټلیب کمانډ وینډو ده. زه فرض کوم چې ما سره یو ویکټر دی چې نوم یې ده ټیسټ انډرسکور ویکټ. په هغه کې زما سره څه ایلیمنټس دي؟ 12 14 14 او 15. که زه انټر وهم ما سره یو ویکټر جوړ شو چې نوم یې ده ټیسټ انډرسکور ویکټ. که یو یوزر غواړي چې په دې ویکټر کې څومره ایلیمنټس دي نو هغه دپاره لینت کمانډ دی. لینت مونږ ته د ده ویکټر د ایلیمنټس تعداد راکوي. که زه انټر ووهم نو ما ته وایي چې په دې کې 4 ایلیمنټس دي. فرض که زما سره یو ویکټر دی چې هغه نامه ده ویکټ انډرسکور سیکنډ او هغه ته ما ورکړ هغه ته ما ورکړ دومره ایلیمنټ او زه غواړم چې د دې تعداد څومره دی. که زه انټر ووهم او بیا لینت اف ویکټ انډرسکور سیکنډ وکم نو ما ته وایي چې په دې کې 9 ایلیمنټس دي. نو بنیادي توګه باندې لینت کمانډ مونږ په یو ویکټر یا په یو رو یا په یو کالم باندې کاروو. په میټریکس باندې مونږ لینت کمانډ نه کاروو ولې چې مونږ ته هغلته پوره معلومات نه راکوي. اوس زه زما یو میټریکس جوړوم. هغه کې زما سره 3 ایلیمنټس دي. هغه کې زما سره 3 روز دي. مثال په توګه باندې 12 14 15 14 18 19 20 او 21. که زه انټر ووهم ما سره یو 3x3 میټریکس جوړ شو. د دې میټریکس په رو او کالم حوالې باندې که موږ معلومات کول غواړو نو موږ لپاره سایز کمانډ کاروو. نو سایز په دې وړوکي پیرنتیسس کې موږ میټ ولیکو. که انټر ووهم ما ته وایي چې په دې کې 3 روز دي او 3 کالم دي او په دې ترتیب موږ به سایز کمانډ بار بار کاروو. د سایز کمانډ په میټلیب کې ډېر زیات استعمال دی ولې چې دا موږ ته د روز او د matrices actual information راکوي. سایز کمانډ زه په یو رو باندې هم کارولی شم. یعنی مثال په توګه باندې سایز اف ویکټ سیکنډ چې کوم دی ویکټ انډرسکور سیکنډ د هغې هم ماته پوره انفارمیشن راکوي چې دې کې یو رو ده او و پکې کالمونه دي. نو د لینت په مقابل کې سایز یو ډېر مضبوط کمانډ بلل کیږي. یو بل کمانډ دی چې هغې ته ډایګنل کمانډ ویلی شي. ډایګنل اف ویکټر وی نه مطلب یو ویکټر. که چېرته یو ویکټر وي او هغه ویکټر موږ په ډایګنل میټریکس کې بدلول غواړو او موږ غواړو چې د هغه ویکټر هر یو ایلیمنټ دی د یو ډایګنل ایلیمنټ په توګه باندې وکارول شي. یعنی مثال په توګه زما سره یو دې نه مخکې یو ویکټر و چې هغه نه ما وه ویکټ انډرسکور فرسټ. که زه غواړم چې ما سره د یو ډایګنل میټریکس راشي او د هغې هر یو ډایګنل ایلیمنټ ته د ویکټ انډرسکور فرسټ ایلیمنټ وي. که زه انټر ووهم نو ما سره یو میټریکس راغی چې هغه 3x3 دی یعنی یو سکویر میټریکس دی او په هغه کې ډایګنل ایلیمنټ چې کوم دي 1 2 3 دي. په دې ترتیب ډایګنل میټریکس مونږ په یو سکویر میټریکس باندې هم کارولی شو. لکه مثال په توګه ډایګنل اف میټ چې کوم دی زه ګورم چې ما ته د میټ میټریکس چې کوم ډایګنل ایلیمنټ و هغه د یو کالم په شکل کې راکړ. نو دا د ډایګنل میټریکس بنیادي استعمال دی. د دې استعمال به هم مونږ په راتلونکو درسونو کې ګورو. له کتلو مو ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.